یوه ځانګړې پرانیسته وه په ډېره ښکلې او ښایسته بڼه دلته جوړه شوې ده چې تاسو یې وینئ. نماد روشنایی و آینده روشن کشور ماست. ماشاءالله داسې ښکلې فوارې دلته جوړې شوي دي. وطن ټول دا رقم ښایسته جوړ سي ډېر خوند کوي. ولا دا ښایسته ګروپونه دې وکتل، اوبه دې وکتل، خوند یې درکړ؟ څومره خوند یې درکړ؟ ډېر لیوالن دونه لیوالن چې همدغه زړه مې ورسره تازه ده. زړه دې ورسره تازه کېږي سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو، هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د افغانستان په کابل ښار کې پلازمینه کې د وزیر محمد اکبر خان سیمه کې حاضر یم. لیدونکو دغه څلور لارې چې تاسو ګورئ دا د وزیر محمد اکبر خان څلور لارې ده چې تازه بیا رغونه یې شوې ده، په نوي ډیزاین کې جوړه شوې ده او نن پرانیستل شوه. دا چې د پرانیستې غونډه کې زه له بده مرغه ناوخته راورسېدم، په یو بل ځای کې په پروګرام کې مصروف وم، نو غواړم چې تاسو ته د دې څلور لارې دغه تازه انځورونه در وښیم، هغه ښکلا چې دلته کارول شوې ده په تصویري بڼه به یې در وښیم. د دې ترڅنګ له بېلابېلو هیوادوالو کابلیانو سره به خبرې اترې هم ولرم. پیل کې تاسو د دې څلور لارې یو څو ښکلي انځورونه وګورئ، بیا هم زه له تاسو سره یم. سلام انجینر صاحب، جوړ په خیر، خیلی صحت مو ښه دی؟ سلام خدمت شما، خوب هستین؟ انشالله سلامت بخیر هستین. تشکر، بخیر باشین. دا اول اگه به ما خود معرفی کنید. نام من صدام جوینده است، یکی از انجینرهای گروپ هبی فایز و افغان یونایتد بانک و همچنان پروگرام منیجر بخش تکنیکیشان و طراح و دیزاینر چوک چهارراه وزیر اکبر خان. یعنی دغه طرح تاسو خپله وړاندې کړې ده او انجینري تاسو پر مخ یوړه؟ بله، ما حدود 2 ماه بالای طرح ازی کار کردم و حدود 10 طرح ارائه کردیم که از بین از این 10 طرح امی طرح توسط شاروال صاحب، توسط ریاست محترم کلتوری و توسط سرمایه‌گذاران قبول شد و به پای عمل رفت و امروز شما شاهد تکمیل کار و افتتاحش توسط بزرگان امارت اسلامی افغانستان، مولوی صاحب برادر و دیگه بزرگان به اینجا بودیم. ډیره مننه. د دې طرحې په اړه که راته ووایې لکه دا مینار چې دلته ولاړ دی، دغه مینار تاسو مثلا د بل هیواد څخه د دې ډیزاین راوستی دی که نه په خپله مو دا هر څه کړي؟ مطمئنا یک طرحی که شما وقتی میخواین ایجاد کنین بعض کانسپت هایی را میبینین، بعض مثلا ایده هایی را چک میکنین، ولی این طرح به هیچ جای از دنیا تا حال ساخته نشده و این طرح به نماد
یک آینده درخشان برای وطن ما به نماد یک صلح در نظر گرفته شده. قسمی که شما ببینید در بالای از یک لایت است و اون لایت نماد روشنایی و آینده روشن کشور ما است. تاسو خپل جوړ کړي خپل وړاندې کړي د بل هیواد څخه نه دی راوړل شوی. نه خیر ځکه د بعضې رسنۍ یو څه موده وړاندې چې کله دلته کار تازه پیل شوی نو ځینو به ویلې چې هله برج ایفل در کابل او چی شی که نه دغسې نو ما ویل برج ایفل خو په دا ډیزاین هم نه دی نو کیدای شي زموږ د غزینی رسنۍ غلطی شوی. خب دوستا از هر کس نظریات خود دارن ولی طرحی که ما یعنی به او هدفی که ما این طرح را کردیم قبلا خدمتتان ارائه کردیم. هدف ما این بوده که یک نقطه آغاز برای آینده روشن کشور خود ما داشته باشیم که این نقطه را ما به اینجا گذاشتیم. شخصی پانګونه شوې ده د کابل ښاروالۍ په همکارۍ افغان یونایتد بانک کړې ده. سرمایه گذاری توسط افغان یونایتد بانک صورت گرفته و تطبیق و طرح که مربوط به یکی از زیربخش‌های یونایتد بانک هبی فیض گروپ هست که البته خودم یکی از انجینرهای هبی فیض گروپ هستم. این طرح توسط هبی فیض گروپ و تطبیقش هم توسط هبی فیض گروپ صورت گرفته که یکی از کمپانی‌های بسیار قوی در سطح افغانستان بیش از 30 سال تجربه ساخت و ساز دارند و سازهای بسیار کلیدی و بسیار خوب و عالی را در سطح افغانستان مثل مسجد جامع عمر، مثل حدود 40% بیشتر از شهرک عین‌المنی قندهار و همین قسم مثال پارک سربوزه، میدان هوایی قندهار، بسیار سازهای مهم و بنیادی را در سطح افغانستان انجام داده که تمام تیم تکنیکی، تمام تیم مسلکی ما قسمی که ظرافتکاری ها را شما اینجا میبینین کار کردن و امروز شاهد یک دستاورد به چنین ظرافت هستیم. څومره سرمایه گذاری یا پانګونه پې وشوه؟ در حدود $80,000 امریکایی ما برآورد اولیه داشتیم که 85,000 مصرف شد و $85,000 حدود مصرف شد. بله $85,000 $15,000 د دوی په وینا چې دلته په دې څلور لاره کې پانګونه وشوه او داسې ښکلی ډیزاین دلته جوړ شو. در آخر چی پیام دارین و چی نظر دارین در این مورد که مثلا در یا آخرانه زیاتری از چاره‌ای توسط همی شرکت‌های خصوصی اعمار گردید یا بیارغونه وشد؟ پیام ما چند پیام دارم، مخصوصا به تاجرای ملی، به هموطنای ما و به سرمایه گذارایی که در این عرصه سرمایه گذاری میکنن. البته یک در آبادی کشور خود در یک قسمت یک بخش از آبادی کشور خود سهم میگیره است که اولا خو از تمام سرمایه گذارای کشور خود، تاجرای خود میخواهیم بر حد توان خود یک قسمت کوچکی از کشور ما را آباد بسازن. همین آبادی های کوچک است که وطن ما را میسازه. بالکل. و پیام دوم ما که به این تاجرای محترم است که شما سرمایه گذاری میکنین، یک چهارراهی، یک چوکی، یک سرک، یک پلان، یک جایی را میسازین، او را به کیفیت بسازین که دوامش بیشتر باشه، به یک ظرافت زیبایی بسازین که هر کسی با دیدن از او خوشحال شود و یعنی مورد پسند همه قرار بگیره. چون ما شاهد بعضی از چهارراهی‌های هستیم که ساخته شده توسط بعضی شرکت‌ها، یک ماه از ساخت از اون نگذشته که چهارراهی یک قسمتش تخریب شده. شما قسمی که می‌بینید سنگ که اینجا استفاده شده سنگ گرانیت گلاسی هندی است، یکی از قوی‌ترین، محکم‌ترین، قیمتی‌ترین و ظریف‌ترین سنگ است که در سطح افغانستان پیدا میشه که به متر 5,000 افغانی فقط خرید ازش شده. ما از تاجرای خود می‌خواهیم که شما وقتی یک آبادی رو می‌سازین کوشش کنین که به وجه احسنش رو بسازین، نه ای که فقط نامتان برای دفتن نام از شما گرفته شده که فلان شرکت، فلان تاجر، فلان چهارراهی رو ساخت. نه، این بعداً شما شاید در سطح کابل متوجه ازش شده باشین که اکثریت از اینا دوباره پس تخریب شده. و پیام آخرم که به هموطنای عزیز ما از حداقل اگر ساخت و ساز مثلا سرمایه به دستتان نیست که ساخت و ساز را انجام بدین و نمیتونین در آبادی کشورتان مثل این چوک بسازین یا سهم بگیرین، میتونین که در صفایی ازی، میتونین که در حفظ و مراقبت نگهداری ازی شما کوشش بکنین و توان به خرج بدین، چون هیچ مصرف نداره. حداقل شما میتونین همین گل که اینجا کاشته شده این گل نکنین، میتونین که سنگ که اینجا کار شده، این گروپ که اینجا کار شده این را تخریب نکنین.
این پیام ما به هموطنان ما است و انشالله که خوشبین به این هستیم که وطندارای ما انگیزه خدمت بیشتر در وجودشان پیدا شده، چون ما بیش از چند دهه از به جنگ و به بدبختی هستیم و امیر باعث شده که با کوچکترین آبادی در شهر کابل قلب هر شهروند ما خوشحال شود. تشکر، بخیر باشین، خوش شدیم. لیدونکو د ورور په وینا چې خپل دلته د دغه مینار او د دغه څلورلارې په برخه کې چې دغه ډیزاینونه شوي دي خپل انجینري ورته پر مخ یوړه او تر دې ځایه راورسوله. نو ماشاءالله داسې ښکلې فوارې دلته جوړې شوي دي، اوبه شیندل کېږي. پخوا دلته چې زه راغلی وم نو ډېرې خاورې وي په دې څلورلاره کې، یعنې دلته څه نه و دومره ښکلي. نو د کابل ښار وزیر اکبر خان څلورلارې ده، نو څلورلارې ده خو اوس دې درې لارې ځکه جوړه شوې ده چې پخوا دلته هم یو سړک و، نو د حامد کرزي صاحب په وخت کې دغه سړک بیا نه پوهېږم چې ولې بند شوی و. ځینې سفارتونه وو او د دې ترڅنګ دولتي ځایونه وو. په دې هیله چې راتلونکي کې دغه سړک هم پرانیستل شي چې پل محمود خان ته په ډېر اسانۍ له دې ځای څخه په لږ وخت کې مونږ تللی شو. نو تاسو د دې څلورلارې یو څو نور ښکلي انځورونه در سره وګورئ، زه له تاسو سره یم. ستړی مه شي مولوي صاحب، جوړ یې په خیر یې، صحت مو ښه دی، وخت ساز ژوند په خیر تېرېږي. پیل کې که ما ته ولیدونکو ته ځان وپېژنې. زما نوم فیض الله فاروق ده، دلته په کابل کې اسلامي امارت په سب کې خدمت کوم وطن ته. ډېر ښه. کومه برخه کې؟ نو په پولیسو کې انشاءالله. په پولیسو کې ډېر ښه، ماشاءالله. څنګه راغلي وئ دلته دې څلورلارې ته نن خو دا پرانیستل شوه؟ بالکل دلته موږ راتلو په دې لارې باندې مخکې د اختر دپاره سودا اخیستل، هغسې مو رالو بس دا څلورلارې باندې مخکې مو کتلو چې له کار پرې روان وو. بالکل هغه بس نن د پرانیستلې ورځ یې وه، بس موږ هم راوګرځېدو ومو کتله. تاسو مو هم ولیدلې، خوشحاله سو ډېر. کور ودان مننه، ژوندی اوسې، آباده اوسې. څنګه خوند یې درکړه که نه د وطن د آبادۍ څومره خوند درکوي؟ ډېر خوند راکوي، ډېر خوشحاله یو او ډېره ځانګړې خبره او ډېره د ویاړ خبره دا ده چې امارت اسلامي امارت په دې کمو اقتصادي مشکلاتو برسېره دومره آبادي ته توجه ده، نو خوند به هلته وکړي چې کله اقتصاد هم برابر شي نو به تر دې لاره هم آبادي زیاته شي انشاءالله. او په دې کمو اقتصاد او کمو عوایدو باندې مثلا دومره آبادي ته متوجه دي، نو انشاءالله په آینده کې موږ ډېر توقع لرو او ډېر امید لرو انشاءالله. بالکل. نو کور دې ودان وي د کابل د ښاروالۍ چې په دې ورځو کې یا په دې وروستیو کې ډېر کارونه یې ترسره کړل، خو د دې ترڅنګ زیاتره شخصي پانګوالو شرکتونو هم دا همکاري له دوی سره وکړه چې په بېلابېلو څلورلارو کې دغسې بېلابېل مینارونه او داسې ښکلي ښکلي ډیزاینونه جوړ کړل. هغوی ته څه وینا لري چا چې مثلا دغسې دغه خدمت دلته کړی دی په خپلو شخصي؟ بالکل د موږ هیوادوالو شرکتو والا څخه مننه کوو چې هغوی داسې له اسلامي امارت سره همکاره دي او داسې په دغه آبادۍ کې ورسره لاسنیوی ورسره کوي. له هغوی څخه ډېره مننه کوو او ډېر ورسره خوشحاله یو له هغوی او په آینده کې له هغوی دا توقع هم لرو چې باید نور هم همکاري وکړي ورسره له اسلامي امارت سره او له هېواد سره، ځکه دا هېواد او موږ د دې ټولو یو کور دی، یو ګډ کور دی، باید په دې کې دې ډېره همکاري وکړي او اوس هم مننه ځینې کوو. بالکل. او د دې ترڅنګ که دا راته ووایي چې په دې څلورلاره کې څه شي ډېر خوند درکړه؟ مینار دی، فواره ده، اوبه دي، ګلان دي. اصل کې ټول شیان ډېر جالب دي نه ده، البته د دې څلورلارې خو بیا د ماښامنۍ ډېر خوند کوي ځکه دلته اشارې پکې لیکلي دي او د اوبه پکې دي
دا ډېر جالب دي. دا اوبه به ډېر خوند ډېر جالب دي. دا ګروپونه هم پکې لګېږي. ډېر جالب دي ماشاءالله ډېر جالب دي. عموما کې ټول څلورلارې ډېر جالب جوړ کړی دی بلکې امارت په ټولو کابل کې ټول څلورلارې ډېر جالب جوړ کړي ډېر علیحده دي یو بل ډېر سره متفاوت دي مثلا ډېر فرق لري. بالکل ډېره مننه. ته څنګه یې ښکاري صاحب؟ جوړې صحت مو ښه دی وخت سات ژوند په خیر تېرېږي. تاسو راته ځان وپېژنئ. موږ هم دغه دی موږ مشر دی موږ دغه پولیس کې تا چې دا سیمه دا څلور لارې وکتله دا مینار دی وکتل دا اوبه دې وکته څه احساس لري؟ ولا ډېر خوند کوي بس د وطن ټول دا رقم ښایسته جوړ سي ډېر خوند کوي ولا. او ستا احساس څه دی مجاهد صاحب؟ ته جوړ یې؟ الحمدلله خیر ته ښه یې ورور. څه احساس لري چې دا څلور؟ والله موږ خو ډېر د خوشحالۍ احساس کوو او ډېر ښه خوند کوي چې موږ د دې راغی تر اوسه موږ دا اوس د اخوا تېرېدلو بس ډېر مولوي صاحب وویل چې خامخا به راګرځېورې به کې ګرځو ډېر ښه خوند کوي. ډېره مننه. تاسو هم ستړي مه شئ او خپل احساس که وړاندې کړئ. موږ نوم صلاح الدین دی الحمدلله زه راتېرېدم او چې ځای یوره د مینار طرف ته وشو ډېره ښکلا او ډېره خوند یې راکړه خپله ما او د زړه نه څه نه شم وړی او ډېر ورته خوشحاله یم الحمدلله. موږ خو د څلور لارې کو اکثره دا ځای نه چې راتېرېږو ډېر خوند کوي دا ځای کې او یو خو ډېر ښایسته دی ځای جوړ کړو الحمدلله او د موږ د شروال صاحب نه هم مننه ډېر کوو. د اسلامي امارت ډېر ښه ځای نه او ډېر ښه ښکلي ښکلا ځای نه راته جوړ کړو. الله دې دی ته ټول ژوند ورکړي امارت ته ټول عمر ښه لري او کوم چې د تجاران غټ ماحول دی دغه ته موږ دا غوښتو چې د اسلامي امارت سره تاسو مخکې مرسته وکړئ او کوم ځایونه چې دي دا ځایونه را جوړ کړئ. له ټولو مننه. کور ودان ژوندي اوسئ. دوستانو نو ماشاءالله تاسو ګورئ د دې څلور لارې ښکلا ته د دې اوبو ښکلا ته د دې ښایسته ښایسته ګروپونو چې دلته لګول شوي دي ګلان دي مینار دی. نو داسې به وکړو تاسو یو څو انځورونه نور وګورئ زه به وګورم دلته کومې نور هېوادوال را پیدا کړل او خبرو ته حاضر شول د هغوی سره به خبرې ولرم. لیدونکو دلته یو بل حاجي صاحب د خپل مسیح سره راغلی د دې څلور لارې کتلو لپاره چې دا څلور لارې وګوري او خوند ترې واخلي. دا یې مسیح دی ماشاءالله د دې خوا راشه چې دوستان دې په ټوله نړۍ کې وګوري. حاجي صاحب بیا هم ستړی مه شي جوړې ژوندی اوسې خدای دې عزت وکړو ژوندی اوسې تشکر ډېره مهرباني. پیل کې راته که ځان وپېژنې څه مصروفیت لري؟ خو د رنګ کاروبار کوم تجارت کوم او دغه کور ده او نو ډېر خوشحاله دغه دی دغسې د چرګانې جوړې چې ډېر خوشحاله یې رښتیا خبره یي خدای دې دغسې افغانستان تل آباد و سرفراز هغه لري او الله پاک دې شاید دې کومک کړي خدای دې ورسره ښه وکړي. امین امین. څومره وخت کېږي دلته په وزیر اکبر خان سیمه کې اوسېږي؟ والله یو 15 کاله کېږي. 15 کاله کېږي. په دې 15 کلونو کې دا څلور لارې خو دې مخکې هم کتلې وه څومره تفاوت پکې راغلی؟ ډېر زیات څه احساس لري نن چې په دې ډیزاین او په دې سټایل او په دې اوبو او په دې مینار کې وکتل؟ دغه خوند سره راغلو چې دا نه ګورې ته راغلي خو دې څه خاطر راغلي چې لږ نن خاص د کوره په دې مازدیګري کې د دې څلور لارې کتلو لپاره ویې ګورې خوند ترې واخلو. څومره خوند درکوي د وطن آبادي؟ ډېر زیات او الله دې مسیح دې هم راوړی دی دا دې څنګه راوړی و؟ خدای مې ناراضه چې ما دا هغه د باندې وګورم. ته څنګه یې ستړی مه شي جوړې ځان راته راوپېژنه که نه ګله؟ سهیل. چې شی؟ سهیل جانه که دا راته ووایې چې بابا جان سره دې څنګه راغلی وې دلته؟ سیل دپاره راغلی وې. مکتب ته ځې که نه؟ کوم صنف کې؟
اول صنف کې څوم نمره یې؟ دویم نمره. څه دې زده دي چې مونږ ته یې راډالۍ کړي؟ اوس یې هېر شوي دي یا تاثیر لاندې تللی خو بیا هم ماشاءالله تکړه دی. دلته رالې دا چارهیي یا څلور لارې چې دې وکتله دا ښایسته ګروپونه دې وکتل اوبه دې وکتل خوند یې درکړ؟ څومره خوند یې درکړ؟ ډېر خوند یې درکړ. خوشحاله شوې؟ ډېر ښه. حاجي صاحب څه پیغام څه وینا لري ټوله نړۍ کې دي زموږ مسافر ورونه ټول افغانان؟ خدای ټول مسافر په خپل وطن کې یو خدای د ملک یو داسې یو نظام راولي چې اسلامي او ټول ترې خوشحاله وي او الله پاک دې موږ تاسو ټول چې ډېر ښه ژوند په دې افغانستان کې وکړو او ټول د سرفراز او هغه دې ولري خدای پاک. ډېره مننه حاجي صاحب. کور ودان. خدای په امان. ښه وخت. ستړی مشي مشر. جوړې صحت دې ښه دی. کلاري ده وخت ساعت ژوند په خیر تېرېږي. ځان که راته راوپېژنې؟ ځان څنګه ته راوپېژنم؟ یعنې نوم دې څه مصروفیت لري؟ مصروفیت دغه سفارت کې دي. سفارت کې په کومه برخه کې؟ د امارات په حساب باندې یعنې د امنیتي برخې مسؤلیت په غاړه لري. ډېر ښه. څنګه راووتې دلته دې څلور لارې ته؟ دلته راغلم چې دا د چوک مې نن نښته اوسه او ډېر ورته خوشحاله یم او ډېر ښه نمایش هم کوي. خوند یې درکړ؟ او داسې خوند یې راکړ چې بیخي زه لکه څه شي خوند یې درکړ؟ دغه څه درته ووایم یعنې ډېر خوند یې درکړ؟ ډېر خوند یې راکړ چې خدای پاک دې افغانستان همداسې جوړ کړي همداسې ودان کړي او خدای دې زیاتې امن امنیت راولي. د وطن آبادۍ ته څومره لیوالی؟ ډېر لیوالی یم. دونه لیوالی یم چې هندغه زړه مې ورسره تازه ده. زړه دې ورسره تازه کېږي؟ لکه نن چې تازه شوی. داسې ورته بیخي مازدیګر یاره څو بجې چې راغلی یم بیخي مې زړه نه کېږي چې لاړ شم د خپل اطاق ته. ماشاءالله هوا هم ښایسته شوه. مازدیګری او ماښامۍ هم دا دی رانږدې دی. نو څومره خوند درکړه د اوبو د مینار؟ ډېر خوند راکړي. داسې خوند راکړي چې عین زړه مې سره تازه ده. او خدای پاک دا نظام قایم لري ته عمرینه او چې دا وطن جوړ کړي. بلکل. چا چې په دغه برخه کې دلته کار کړی دی زیار یې ویستی دی هغوی ته څه پیغام څه وینا لري؟ هغو ته دا پیغام لرم چې خدای دې هر ځای کې همداسې توفیق ورکړي چې دا نور چوکونه همداسې جوړې کړي او پکې زحمت وباسي. او دغه پیغام ورته لرم. ډېره مننه حاجي صاحب. کور ودان ژوندی اوسئ. لیدونکو هیله ده دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. د افغانستان د پلازمینې کابل ښار وزیر محمد اکبر خان څلور لارې وه چې تاسو ته مو په دې خپرونه کې در وښودله. نن یې پرانیسته وشوه. یوه ځانګړې پرانیسته وه په ډېره ښکلې او ښایسته بڼه دلته جوړه شوې ده چې تاسو یې وینئ. ګلان دي، فوارې دي د اوبو، د دې تر څنګ دا مینار دی او داسې ښایسته پیاده روونه پکې هم جوړ شوي دي. نو د وطن د آبادۍ په هیله په دې هیله چې راتلونکي کې بېلابېلې آبادیانې په دې وطن کې وګورو، شاهدان اوسو. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو پولی او مهربانه خدای سپارم. الله مل شه. د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.